نه 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 خوله بند که درته وایم ویم زما د ستا غم خاجي پاتې بله خبره راته ونه کې ګورې نه خیره باقیه لکه مړې ژوند یې چې دی ختم کروره تا ته هم پته ولګېده چې غریبي ده نشته په جیب کې هم د روپۍ د رګ نه لګي دا خبره دې ټیک وکړه روزګارونه خراب شي په ایمان کې د ټیکي ګاګ درک به لګي سار مې د بانجانو بوجۍ راوړې ده او کیلو مې هم ترې نه دي خرڅ کړي وروره روزګارونه خراب دي پاکه تا څه وی قیصریه ولې سبزون نه خرڅېږي څه په ایمان د خلکو اپا قړه بند دي د چا خوراک تړه نه کېږي ټول خلک خفه دي اوس څوک وو خو دا راته ووایه چې ستا روزګار څنګه دی روزګارونه په ټپه ولاړ دي په ټپه یو سهار چې روتې مه که نه تر اوسه پورې ما یو روپۍ نه ده ګټلې هلکه یو بل کار دی په دې پترې کلي کې دا بره ځای نه دی په دې غونډۍ د پاسه هغه نیر سره شاته چې راته وشي هلته دلته ماته چا یو پیر ښودلی دی وایي هغه راولئ وایي دوا به کوي او ستاسو روزګار به ورسره روان شي د پیر له ورځمه خو ما ته چې وویل چې د هغه غټه تنخوا ده وروره هغه له به پیسې هم ورکوې نو پیسې به وله ټول دوکانداران راټولو هغه له به یې ورکوو دعا به راته کوي روزګار به هم ښه شي مړه چا به سره ډوک پوک کړي چا به راته دروغ ویلي نه نه سړي کې کمال شته ما یو دوه درېو کسانو نه واورېدل شي کې کمال شته زه صبر وکړه خبره واوره که نه نو زه به یو کار وکړم ته ورشه دا پیر صاحب راوله او زه به دوکاندارانو ته ووایې مارکېټ په راټول کړم بس جمع ته به کښېنو دواله به راشي دا خبره مې خوښه شوه پاکه زه ورغلم او ته ورشه پیر صاحب راوله ها بس منډه زر کوه ګورې لیټ نه شي ښه که نه یاره هغه زمیندار کاکا راته لکه چې دا کور یاد کوم دا به ځه ور خو به وډزومه نو هلو راکه خیره دته اوس وګوره اوس کور کې خیر غواړي پیر صاحب ته خو بار ته لږ روزه که نو د خیر خبره درته کومه روزه یاره داسې کار دی که نه مونږ دوکاندارانو او روزګار هم خراب شوی دی نو مونږ چا دغه کوز کلي نه راولېږلو دوکاندارانو را لېږلي ما او راته وایي چې دلته یو پیر دی او بس چې هغه سوال کوي نو قبلیږي که نه نو به ځان سره دې بوځمه که دې روزګار کې هم چې ته خدای برکت واچو پیر صاحب وروره نو زه خو چاله هسې پیسه سوال نه غواړم نو زه هم دله چانده راټولوم که نه خرڅر یې نو زه تاسو پړي کاته کې خو نه بوځم دوکاندارانو نه له پیسې راټولوم که نه وګه پیر صاحب تر ټول سر ووتې دا شي قدر کوه که نه زمونږ قدر کوه د علي په خو وشل شي نه 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 بس قدر دې کوم تېرې تا په خو شل کي راځه زر نو بس مونږ وایي چې مونږ ته دوا وکړې که نه نو راتېش شه که نه پیر صاحب خبر چې پیر مې را روان کړی او که د پاټک نه مې چې ته د پوډري را روان کړی دا ولې پیر صاحب هېڅ هم نه ویم راتېش شه السلام علیکم دکاندارانو پیر صاحب محترم مې راوست راځئ پیر صاحب راځئ کېنه دلته کېنه دلته که ودرس ورنه کې سړی لږ د خپو نه دغه دی کمزوري دی خدای خبر شي کېنه که نه داسې دی بس کېنه روزي راوړه صاحبه روجي پیر صاحب له اول دا دوا وکړه پناره دوا قبلیږي یاره پیر صاحب دا دوا شروع که نو بیا دله دیګ پخو که نه مړه نو پناره ګېډه چېرته دوا قبلیږي خدایا د خیر او د رحمت یو باران وکړي آمین یا الله مال او جایداد راکړي د ټولو دوی غم زما کړي خدایه نه رښتیا یا الله د دوی کار کې برکت واچوې آمین یا الله دوی دوکانونو کې برکت واچوې آمین یا الله د دوا قبوله کړي دا خلک خو مونږ دا یا نه پاک ځکه چې سړی خو مسې د جمدوکانو خاپیرک را روان کړي چې دا دوا به هم قبلیږي او که نه یا الله نیکه راکه که نه لکه قیصریه روکړه ولې راواله که نه راټولې کړې که پیسې راټولې کړې پیر صاحب به خفه کوي پیر صاحب دا بس لږې دي خو په ډېر څه قبول کړه او بیا به دې که خیر خوشحاله ساتو غم مه کوه ښه او تاسو هم راته بوجۍ را په سر کړي کور به ګورم که یو هم پکې دیسي لوټ که نه بیا به ګورو ها لاړم دنه یاره والله قیصریه په خدای یقین وکړه که نه چې دا ما ته پیر نه ښکارېده دا ما ته چېرته پوډري ښکارېده
او خولې له وار ورکه پاقیه ما ته هم سړی پوډري ښکارېده خو زه پرېږده مړه دا چیک خو به یې کړو که نه یعنې که نو دا تا ته چا ښوولې و دا ما ته میرزادین ماما زه بس خدای دې پکې خیر واچوي نو راځه راپاڅ چې دوکانونو له ورځو بهتر دی او یاره د تنورونو ډېره خواري شوې ده یار او ډکې هم نشته کوچ ډکې چېرته پاتې کېږي یعنې که قیصریا یاره پاک اړه دې رانه ویسته د خدای بندنو سړی سلام واچي کلام د خدای مسلمانه دا هغه ځای نه چغې کړي څه دي بیا څه دي وایم هغه ځای نه درته ګورم چې بره بره ګوره داسې ګوره دا ټول سوبېداران دې ګنجې کړل دا ته څه کې د تنورونو خواري د خشاکونو خشاک نشته والله که څوک یو ډکې پرېږدي ټول خلکو دا ماشومان راځي بس وړي یې مړه بس موږ ته یو دوه ډکي دغه کړل یعنې که مړه ته چپ شه خوله بنده که زه خو راتلم خو هغه رسګولو دوکان ته ورلم بند و سړی ما ویل تا له زه لږه خوله خوږه کړم ولې یاره په خدای داسې کار مې روان شوی دی که نه هغه یو دعا سره پیر صاحب خو ډېر کمالي سړی و یاره پاقیه زه سبزي ګاګ ته نشم رسولی 12 بجې دی دا چوټي مې له ګرځمه سبزي مې ختمه کړې ده ګړی خو دې په لاس نشته دا لږ کاسې خبره مې وکړه کنتوس ریشا خو به ګړی نه خو ته وایم 12 بجې ما د لمر نه اندازه واغېسته یلکه خبرې ته غوږ کېږده کارونه ډېر زیات زبردست شوي دي او راځه چې ورشو او مارکېټ والا ته خوشخبري وورو چې هغوی یې مراجمه کړو هغې پیر صاحب له پیسې راټولې کړو راځه مړه چې راځه چې راځه دا ګیا مایا پرېږده دا خشاک نو ته څه کوې دا ته څه کوې ولې خېټه کې مې پیچ راغی راځي به نه د خدای مسلمانانو کله په ټیپرو ورځي په پردو باندې او پردي اخواته ګازر هم نه ښکاري خورې ماندې او دونه خوراکونه کوې زه ته بیا راځه زه نه لاړم خبره واوره زه زر درځم ښه که نه کسانو ته ووایه خوشخبري پرې واوروه او پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام په دې سره غرمه کم خواښه دی یاره بس تاسو په تنها مې ګزاره نه کېده ما وې څه کار روزګار به شروع کړم نو څه روزګار به ته پیر صاحب شروع کړي مړه خو بس څه تابوتونه او کفنونه به شروع کړم که نه ډېر خلک یې دي بس خوښه مې ده نو ستا په دې خوله زمونږ ډېر کار شوی دی که نه زمونږ روزګار پرې روان شوی دی نو زه وایم دا زمونږ دوا له هم راځه خیر چانده به له راټولوم د هغې نه به لږه خوږه راټولوم او خپل روزګار هم کوه د صحیح ده دا په مخه دی داسې کار وکړه ته ورشه هغه دوکانداران هلته ټول ناستي ته دوا له ورشه دلته یو مړی ژوندی دی زه ورځمه یو زمونږ داسې رشته دار دی زوی یې صورت کړی بس هغه ته خالي مبارکي کومه پیر صاحب او درلمه در کوم که نه نو هغه له ورشم مړی ژوندی وکړم هلته در کومه کار ټیک کوم که نه د صحیح ده دا په مخه دی څه عجیبه پیر دی چې معمولي خوځې نو بس پیسې چې لږ یې خوځې هغه زوړ جنریټر اوږم سټارټي عجیبه شی دی یار دوکاندارانو په دویمه ورځ خو دله رالم خو دې پیرې به راله ګورې جیب خو برابر ډګوې ها زه داسې څه کې یا الله په دوکاندارانو خپل رحم وکړي خدایه یا الله د رحم یو باران وکړي خدایه پاکه یا الله ته مسلمانان ټول وبخې خدایه پاکه آمین یا الله دې دوکاندارانو له غټې غټې بنګلې ورکړي خدایه آمین ما ته مې یو دوا وکړي هم کاروبار شروع کړی چې خدای پاک پکې برکت واچوي یا الله زما کار کې برکت واچوي یا لکه امین پې ونه کې امین پې ونه کې امین ونه کې ولې قیصریا خیر شه سړي د تابوتونو او د کفنونو کار شروع کړي که امین هم وکړو نو ټول غر کې وګوره ټول مرو